السلام علیکم حکمت الله یم. امیر حمزه خان شینواري وایي چې حمزه بابا په عامو لفظو کې زموږ پښتانه ورته وایي حمزه بابا په 1900 کې پیدا شوی دی او په 1994 کې وفات شوی دی. تر شپږو پورې یا بعضې وایي تر 9 پورې د سبق ویلی دی. تر شپږم کلاس پورې په اسلامي کالج کې سبق ویلی دی او 5 کلاس په کلي کې ویلی دی. نو چې کوم ټیمه دا پر 9 کاله باندې د سبق پرېښی دی په 9 کلاس کې، بیا د پیر عبدالستار عبدالله شاه پیر عبدالستار شاه بیت یې وکړلو په 1910 کې چې کوم ټیم د پلار وفات وکړي، نو د هم د اردو شاعري بیا پرېښوله. مخکې په اردو کې شاعري کوله، بیا د اردو شاعري پرېښو. د 1913 بعد بیا په پښتو کې محنت وکړي. د کتابونه چې لیکلي دي په د کتابو د مجموعو نوم دی غزونې دی، شاعري غدي، یون دی د شاعري غدي، او 4 شپېته افسانې لیکلي دي. د حمزه خان شینواري په افسانو لیکلو کې ډېر غټ کردار دی او ډېر غټه حصه ده. د حمزه خان شینواري یا د حمزه بابا د شینواري د شاعري 3 اړخه دي. د تصوف ته پښتونولي د امیر المنغزلین دی. نو اول د تصوف ته شاعري خواته راځو، دغه مثالونه لیکو. لکه دی چې په خپل شعر کې وایي وم له اصل سره وصل خو چې بیل سوم، وم له اصل سره وصل خو چې بیل شوم، اوس په خپله خوله د خپل ځان په ثنا یم. د ده په شاعري کې چې کوم ټیم د تصوف خبر راسي، دی د وحدت الوجود منونکی سړی دی. یعنی یو خو چې دی وحدت الوجود دی، یو وحدت الشهود دی، د شیخ احمد سریندي فلسفه ده، یو د وحدت الوجود میخل ابن العربي غده. نو دی د وحدت الوجود هغه اثرات په دغه شی د په تصوف په شاعري کې ښکاره کېږي. لکه دی چې وایي وم له اصل سره وصل خو چې بیل شوم، اوس په خپله خوله د خپل ځان په ثنا یم. دی په بل شعر کې وایي ما چې ستا ثنا کوله پوهه نه شوم، ما چې ستا ثنا کوله پوهه نه شوم، چې په خپله خوله د خپل ځان په ثنا یم. بل شعر دی وایي ما پر ورو ښکاره کوي و ماته، ما پر ورو ښکاره کوي و ماته، د کائنات په زړه کې راز یم زه. وایي بل یو شعر دی وایي ما و یار که مخامخ کې څه حاصل دی، ما و یار که مخامخ کې څه حاصل دی، آینه به آینه ته مقابل کړه. نو بل یو شعر دی وایي هغه څوک دی چې به حق نه وایي ځان ته، هغه څوک دی چې به حق نه وایي ځان ته، که سروار په درست جهان کې یو منصور شو. بل شعر دی وایي راسه که ځان ویني اشنا د حمزه مخ ووینه، راشه که ځان ویني اشنا د حمزه مخ ووینه، او ته دې پورته که هجا چې زه حمزه ووینم. دا د تصوف شاعري ده او د تصوف په شاعري کې ډېر زیات اثرات او وحدت الوجود غدي چې ما درته د ابن العربي فلسفه ده. او دویم اړخ ته راځو د پښتونولۍ ده، چې د پښتونولۍ په شاعري کې د شاعري جذبه او دغه اثرات ته ګورو. راځي د مثال په توګه شعرونه مې لیکلي دي، تاسو هم راسره ګورئ، احساسات یې نوټوئ. د پښتونولۍ د تر ټولو زیات مشهوره شعر چې هر چا تقریبا هر دریم سړي ته به د یو شعر معلوم وي او زده به وي، وایي غیر اغیار چې د دوزخ ژبه ده، غیر اغیار چې د دوزخ ژبه ده، زه به جنت ته د پښتو سره ځم. بل ډېر زیات مشهور شعر دی وایي ما کوز ورته لیمه که زما سر نه ټیټېدی، ما کوز ورته لیمه که زما سر نه ټیټېدی، شاید چې په الفت کې یو افغان پاتې کېدم. په دې شعر کې یعنې دی دا خبره کوي چې زما خو باړوګانو سترګې ورته کښته کې، خو مګر سر مې نه ورته ټیټېدی. وایي چې دا وله چې روح چې وله او نسل چې مې و پښتون و، ځکه زما سر نه ورته ټیټېدی. یو بل شعر دی، دغه شعر تاسو په ذهن کې شعر دی اکثر الکوان ما اورېدلی دی چې دی وایي دا د خوشحال خان خټک دی. دا د خوشحال خان خټک نه دی، دا د حمزه بابا شعر دی. وایي حسن که غرور لري وقار د مینې هم سته، حسن که غرور لري وقار د مینې هم شته، ستا ګونجې په تندي کې زما ګونجې په شمله کې. یو بل شعر دی وایي ګل بیا پت لکه د پرخې نه یم، چې به د نورو په لوشو سره ځم، چې بې تا چاته ټیټ نشي، ننګیالۍ زما ژوندون کړه، زړه زما د مسلمان وي، تفکر مې د پښتون کړه. یو بل شعر دی وایي نور هم غمونه زه زغمی شم، چې هر څه وي بس نور غمونه د افغان مه راکوه. یو بل شعر دی حمزه بابا وایي زه په هغه پښتنه حسن مین یم، زه په هغه پښتنه حسن مین یم، چې اوسۍ وي چې کاته د زمري وي.
دا د حمزه بابا د پښتونولۍ شعرونو. اوس راځو د امیر المنغزلین اړخ ته چې په هغه کې دی وایي مینه مې پخه سوه اسویلې وي کله کله، مینه مې پخه سوه اسویلې وي کله کله، سوچ چې سي لرګي په وچېدو لوګی کړم. ګوره که چیرې داسې شعرونه وي چې تاسو وایاست چې په راټینګ کې زموږ یو رقم سمې نه وینو یا مې نه په خلاصېږي سر، دا چې کومه زه تاسو سره وایم چې بالکل د ګس دا نور څه بالکل لیکئ ما، ولې ستاسو د اسانۍ دپاره او ستاسو د پریکټس دپاره. زه چې وایم چې لکه املا ناظره بس تاسو د ما سره زه چې کوم شعرونه وایم چې د ما سره سات لیکئ ټیک شو، دا به ستاسو پریکټس هم وي او پښتو په رایټینګ کې به تاسو لپاره ډېر اساني جوړه شي. وایي ته خو وایې چې حمزه څه سو، وایي ته خو وایې چې حمزه څه سو، زما خاورې به نارې کې چې زه دا یم. په بل یو شعر کې وایي زه برندې سترګې شړلې ځواني حسن ګڼم، وایي زه برندې سترګې شړلې ځواني حسن ګڼم، نه نرۍ ملا لکه ویښته او نه ټیټې سترګې مړې. دا یو بل شعر دی وایي ستا سترګو کې غړېږي زما مینه، ستا سترګو کې غړېږي زما مینه، ماته نه ګوري شرمېږي زما مینه. دا و حمزه بابا چې موږ د حمزه بابا هم مطالعه وکړه چې حمزه بابا د ژوند د کوچنیوالي ژوند او د شاعري کتابونه په ادب کې د عیسی او هغه بعد د په شاعري کې مختلف اړخونه د تصوف اړخ د پښتونولۍ د امیر المنغزلین د اړخونه وکتل. امید کوم چې تاسو به خوند پر اخیستی وي. بل نوی ویډیو سره بیا حاضرېږو. تاسو په دعا کې مې یاد ساتئ. مهرباني. الله حافظ.